ډېره زیاته مننه د عزت افزایۍ د درنښت ګران بسر صاحب او درشل ټي وي زموږ ټولو په شریکه دی. انشاءالله د دې په کامیابولو کې او د دې په چلولو کې به د خپل صلاحیتونو څرګندونه کوو. د درشل ټي وي په هکله خو ما خبرې کړې وې وختي هم، البته ذهن ته مې دا راغلل چې دا نن د درشل ټي وي لخوا موږ کومه طرحه د شاعرانو لپاره ایښې وه، په هغې غزلې ولیکلی شوې. نو په دې طرحه او په دې وزن او ردیف او قافیه کې ما د مرزا غالب د اردو یو غزل ترجمه کړی دی. نو چونکې درشل ټي وي د هغه طرحه هغه وزن دی، نو زه د غالب هغه غزل ترجمه تاسو ته ویل غواړم. او دا دې هم تاسو ته یاد دی چې دغه طرحه د مطیع الله قریشي صاحب د غزل نه اخیستی شوې ده، چې وروسته بیا صاحب شاه صابر هم په دې طرحه باندې غزل لیکلی دی. ما لږ الټه کار کړی دی چې د اردو غزل مې په هغه وزن کې لیکلی ترجمه کړی دی، نو ستاسو په خدمت کې پیش کوم. بلکې ړومبی به ورسره د غالب هغه ړومبی شعر هم ویم. د غالب شعر دی چې آه کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. نو دا ما څنګه ترجمه کړی دی، هغه ټول ترجمه شوي شعرونه به ویم، باقي د غالب بهر وزن هغه عمر به غواړي اسویلي چې مې اثر ته رسی، عمر به غواړي اسویلي چې مې اثر ته رسی، څوک به ژوندي وي چې کیسه د زلفو سر ته رسی. او هره چپه کې د سیند دام دی نهنګان هم تیار، هره چپه کې د سیند دام دی نهنګان هم تیار، ګوره په ساس کې څه تېرېږي چې ګوهر ته رسی. په کار خو دا وه چې ما ورسره د غالب اردو شعر هم ویلی. د غالب د اردو دغه چې کوم ما پښتو کې ترجمه ویلې د هغې شعر داسې دی: دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. او د غالب بل شعر دی چې عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. نو د دې ترجمه ما داسې کړې ده چې مینه که زغم غواړي ارزو خو ناقراره اوسي، مینه که زغم غواړي ارزو خو ناقراره اوسي، زړه سره څه وکړم چې وینه یې ځیګر ته رسي. او د غالب بل شعر دی چې غالب ډېره ګرانه شاعري ده: هم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، دا مشهور شعر دی. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. نو د دې ترجمه خو دغه وزن کې ډېره ګرانه وه، خو زه تاسو ته وایم دا خو منمه چې غفلت زما په حال نه کوي، دا خو منمه چې غفلت زما په حال نه کوي، خو زه به خاورې یم خبر چې مې ستا در ته رسي. او دا د غالب یو ډېر ګران شعر دی: پرتوی خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. په اردو کې بلا ګران دی: پرتوی خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. د دې ترجمه داسې ده چې لکه قطرې ته چې پیغام د فنا نور ورکوي، لکه قطرې ته چې پیغام د فنا نور ورکوي، زما د ژوند انجام به هم ستا یو نظر ته رسی. او مقطع ده: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. دا پښتو کې مقطع داسې ترجمه شوې ده چې غم د هستی نه بلکې داسې ده: د هستی غم خو یې
د هسته غم خو بې له مرګه بل علاج نه لري د هسته غم خو بې له مرګه بل علاج نه لري شمع به سوځي په هر حال کې چې سحر ته رسي ډېره مننه